هغه وظیفه یا هغه مسؤلیت چې مونږ ده دا هم درته وضاحت کړی چې د بوټو ساتنه ده، یعنې حفاظي نباتات او قرنطین ریاست ده چې مونږ د نباتاتو په آفات تشخیص او وروسته له تشخیص نه تداوي او راهنمایي ورته کوي باغدارانو ته او زارعینو ته دهقانانو ته. باز راغنا را که می‌بینید راغنای تولید خود ما مردم است، از پاریاب است. روغن چی است؟ راغن کنجد است اینجا. روغن کنجد. راغن کنجد است و نام ما مردم جواز میگیم. در جواز در چی؟ در شتر ای میشه. از او با کشیدن میشه. کشیدن میشه باز در چی؟ در فتن داخل است. 5 لیتر است. این ماشین شالی است که از طرف چین به ما کمک شده. این بر دافین طور اجاره ما داده میشه. اینا تا فعلا به خاطر بعضی مشکلات تکنیکی استفاده نشده. بعضی ولایت ها قندوز و بغلان استفاده کردیم، دیگه استفاده نشده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو، الله دې خیر چې راستئ روغ او جوړ اوسئ. سیلاب رضوال یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل په پلازمینه بادام باغ ساحې څخه ستاسو په خدمت کې. ګرانو لیدونکو، نن بادام باغ کې یو نړیوال نندارتون ده، څه وطني محصولات دلته په نمایش کې ایښي دي او زه هم راغلم له دې چې تاسو ته خپرونه چمتو کړم او د دې اوسېدونکو سره او همدارنګه هغه غرفې دلته بعضې تاجران اخیستي دي، هغوی سره بعضې خبرې اترې وکړو او معلومات درکړم. نو څه چې شی په نمایش کې ایښي زه به یې وګورم او په تاسو به هم د اندوریز په ډول باید په تاسو یې وګورم. نو الله دې وکړي زړه م تنګ نه سي، موږ سره تر اخر د شیبو مل اوسئ. ولي اسلامي مينا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آباد. ماما جان خوب هستی؟ سلامت باشین، زنده باشین، با عزت باشین، سلامت باشین، زنده باشین، جور باشین. یک معرفی اگه داشته باشین. بله سیر. ما از ولایت بدخشان، ولسوالی ما شهر بزرگ است. این پیستای کوی است طبیعی. ما ایرا میکاریم، باز ایرا میاریم به خاطر بازار عرضه کردن. این به خاطر یک نمایش است. ما زیاد داریم از این با هر تجاری اگر لنبری با اون کارت با ایرا 1000 سیر 500 سیر برای از او عرضه میکنیم. خب بسیار خوب. خیر ما شماره تم در جریان برنامه نشر میکنیم. بله سیر. درباره‌اش اگر یک ذره معلومات بدید. مثال اصل وطنی است، از کجا است؟ اصل وطنی است، اصل بدخشان است، اصل کویی است، وطنی است، بیخی اصلای طبیعی است. اینجا ما به خاطر آزمایش میاریم، مال تقلب بدل نمیاریم که در آخر برای ما کسر میکنه، نقص میکنه. مال 100% اصل میاریم. پیستر، زیره، اصل اینمی چیزای طبیعی اصلی است که ما آوردیم برای فروش که یا نمایش. این به خاطر فروش امروزه نیست. البته به خاطر است که همیشه در همیشه از پشت از این ما 10 تون 100 تون 50 تون فروش کنیم با تجارای کلام به هند. حال دیگه آمدیم با کمپاین. آیا با کمپاین آمدیم؟ بله سیر. ما آمدیم برای کمپاینی که این مال به نمایش آوردیم. خب بسیار خوب. چطور بود نمایشگاه ایست؟ بیخی برابر، بیخی لکس است، بیخی برابر است. مردم میامدن پرسان میکنن همیشه از اینجا آمده برای از پیش ما خریداری کردیسن بردیسن. بیخی خوبش است، بیخی برابر است. سلامت باشین. اگه داری و دوستای ما وطنداران ما باز تجارم صدای بشنوم. تشکر، زنده باشین. یک جان از لطف شما تشکر، زنده باشین. ما خیلی خوشحال هستیم از این برنامه، از این مارکت، از همه کارا خوشحال هستیم. تشکر، زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. سلامت باشین، زنده باشین. کامیاب و موفق باشین. سلامت باشین، زنده باشین. سلام علیکم. سلامت. وطن آبادو دا وطن آبادو د مینې د سرو زرو په
کې خښتې لګو. ګرانو دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. راغلو یو بله غرفې ته او دلته ډاکټر صاحبان مو خواته دي، نو معلومات به واخلو د دې حشراتو لپاره. د موږ ملتیاو کې موږ سره مل اوسئ. ډاکټر صاحب ښه شکر ژوندی اوسئ. صحت هم ښه ده؟ صحت ښه ده. اوله کې که یو ځان وپېژنئ دوستانو ته. زما نوم محمد ناصر ابراهیم خیل، د حشراتو د څانګې مسؤل، د نبات د بوټي د ساتنې د ریاست. ډېر ښه. لږ معلومات کړه کې دا هم څنګه نمایش ته ایښي دي، دا بعضې حشرات دي څنګه ستاسو وینې دا خپله نمایشګاه د زراعتي نمایشګاه ده یا زراعتي نندارتون ده. په دې کې مختلف شرکتونه هر یو خپل تولیدات او خپل فعالیتونه نمایش ته ږدي. نو موږ هم د دې فرصت نه ګټه اخیستې ده او دلته هغه وظیفه یا هغه مسؤلیت چې د مونږ ده دا هم درته ورکړې چې د بوټو ساتنه ده، یعنې حفاظي نباتات او قرنطین ریاست ده چې مونږ د نباتاتو په کې په آفات تشخیص او وروسته له تشخیص نه تداوی او راهنمایي ورته کوي باغدارانو ته او زارعینو ته، دهقانانو ته ورښیو. دا پروسه ته نه کابل کې ده او ټول ولایاتو کې؟ په ټولو ولایتونو کې مونږ عملیاتونه لرو. په ادارې زراعت ادارو کې مونږ عملیاتونه لرو چې په دو کې زمونږ کلینیکونه دوامدار فعال دي او د محترمو زارعینو په خدمت کې دي. کله چې هر مشکل سره دوی که واقع شي مواجه شي، دوی کولی شي چې د مغه نبات یا د مغه محصول نمونه واخلي او خپله کلینیکو ته مراجعه وکړي، څو د مونږ فني کارمندان بعد له تشخیص نه هغو ته لازمې لارښوونې وکوي او تداوی لارښوونې وکوي. خیر اوسې ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه که تاسو نه وکړم، دې ورځو کې بارانونه سخت ډېر ول که نه ډاکټر صاحب؟ د بعض ولایاتو کې د غنم یې مونږ لږ شانته خراب شوي دي. دې تداوی لپاره که د حکومت لارې مونږ کامره ته په خدمت بعضې دوستان هم غږ اوري کوي، لږ معلومات ورکوي. نو دلته په دې باره کې چې دا موږ ته تاسو که واضح کوي چې څنګه خراب شوي دي، آیا حشرات یې نیولي دي، یعنې اوبو زیات شوي دي، خو طبیعي آفات دي، نو په هغې کې موږ ته نشي ویلی چې مثال یا سیلاب راغلی یا کوم هغه راغلی، او بل د هر د سیلاب لاره موږ نشو نیولی چې هغه دا طبیعي آفات دي او راغلو په حساب د حشراتو. نو که کله دغه رطوبت چې دوامداره مکرره بارانونه د دې لامل ګرځي چې بعضې امراض او حشرات په محصولاتو باندې شیوع وکوي. نو د دې د خطر باندې موږ د ګرانو محترمو زارعینو ته دا صفایتونه کوم چې په دې حالت کې دوی خپلو کروندو ته ډېر متوجه اوسي، څو وکولی شي چې په معین وخت او زمان باندې مخکې له دې چې دوی خساره وویني د دوی په مخنیوي کې موږ د فني مامورینو سره چې هر ځای کې ورته نږدې وي همالته مراجعه او دوی سره همکاري او تشخیص او تداوی لارښوونې وکوي. خیر اوسې ډاکټر صاحب. مننه. لیدونکو زموږ غږ اوري، مسؤلین که څه وینا لري اخره کې موږ کامران په خدمت. مننه. زما ټولو زارعینو ته دا خواهش ده چې د خپل سر د واپاشۍ نه دوی جدا خودداري وکړي، د دې لپاره چې خود سره د واپاشي چې مشکل تشخیص شوی نه وي، نه تنها دا چې مثال مشکل نه حل کوي، محیط آلوده کوي، مضره حشرات مفیده حشرات زیانمنوي او خپله له هر څه نه زیات دوی خپله اقتصادي خساره ویني، مشکل نه حل کېږي. دوی ته دا خواهش کوم چې هر مشکل سره مواجه کېږي د امراض او آفاتو په باره کې دوی موږ دلته په مرکز کې ریاست حفاظي نباتات بادامباغ کې مراجعه وکړي، نمبر هغه خپله نمونه یا سمپل راوړي موږ ته، څو موږ تشخیص او بار تشخیص نه لازمې لارښوونې او د تداوي لارې ور وښیو. او په ولایاتو کې هم مربوطه کلینیکو او ریاست حفاظي عملیاتونو ته مراجعه وکړي او د هغو نه کومک وغواړي څو سره همکاري وکوي او د دې مشکل حل شي او تشخیص شي، راهنمایي ورته وشي. مننه ډاکټر صاحب، کور هم ودان زموږ ته وخت راکړئ. مننه تاسو نه. ژوندی اوسئ، کامیابه اوسئ. خیر اوسئ. اجازه. پور د لغم جنا انقلاب د ستړي ملت شونډو ته مسکا براولو، ولی اسلامي مینا وطن آبادو، وطن آبادو، دا وطن آبادو، وطن آبادو. سلام حاجي صاحب.
سلام علیکم و علیکم السلام. سلام خوب است؟ بخیر هستیم. خوش آمدید. خوش باشه ایسه. نقدم اول یک معرفی داشته باشی با دوستا. نام ما نجیب الله است. رئیس کلستر ولایت پاریاب ولسوالی پشتینکوت منطقه سبز است. زیاد خوش آمدید. بخیر باشی. مشرف شدیم معرفی با شما. دیگه یک ذره درباره محصولاتتون اگه استان پرسان کنیم، یک ذره معلومات اگه بتین. چهارمغز است و همه تو دیگه محصولات. این محصولات ها که است محترم چهارمغز پاریاب است. از ولایت فاریاب است. ولایت فاریاب است. ولسوالی گرزوان است اینجا. ولسوالی کوهستان است. ولسوالی از چند جای است؟ ولسوالی تگاب است. باز راغنا را که میبینین راغنا های تولید خود ما مردم است. از پاریاب است. روغن چی است؟ راغن کنجت است اینجا. روغن کنجت. راغن کنجت است و نام ما مردم جواز میگیم. در جواز در چی در شوتر ای میشه. خب از او با کشیده میشه. کشیده میشه باز در چی انداخته میشه. 5 لیتر است. یکش هم زغر است. روغن زغر است. روغن زغر است. واسطی میشه باشه. او هم روغن چگت است. یکیش روغن چگت است. مقصد اینا بس در چی میشه؟ دم جواز اینا ای میشه. فلاش روغن وطن است. وطن خودم است. وطن پاریاب است. بله وطن پاریاب است. بخیر باشی. سلامت باشی. دیگه چطور نمایشگاه؟ بسیار خوب است. بسیار خوب است. ما مردم زیاد راضی هستیم. بسیار خوب است. هر سال خوب بوده. این سال بیخی بهترم بوده. ما زیاد علاقه داریم. بسیار خوب است. ما مردم دیقانکارا مردم هستیم. همه باید دولت به ما مردم توجه کنه. 100% توجه نکنه که ما مردم زراعت مردم هستیم. ما را برآورد کنه. خب برادر گندم های ما را چی کنه که دوا و کوتکیمیا و گپا کنه. هیچ زمینه را برای شما فراهم کنه که ما مردم کشتونم زراعت برادر در افغانستان در جهان نشان بدیم که اینا پاریاب تو زمین داره، دیقان داره، چی داره. در دنیا نشان بدیم که یعنی تو مردم ها هست که برادر زحمت میکشه. 100%. نه خدا کنه مسئولین صدایتان بشنوه و همراه شما هرچی میشه همکاری خدا بیشتر. اینا را چی کرده؟ اینا را کلش دفتر اکتیک است. ما مساعد کرده این آخره. یعنی ما ورپارا کرده دفتر اکتیک چی کرده که ما مردم کرایه را کل دفتر ها ما تشکر میکنم زیاد از دفتر اکتیک برای همه دیقانکارا زیاد چی داره بندهای آبگردان و کانال های چی هم پلچک ها زیاد جور میکنن زیاد راضی هستم خدمت میکنن. بخیر باشید. سلامت. کدام پیام به مسئولین اگه داشته باشید؟ پیام محترم نوام گفتم همه زیاد توجه شو همه دیقانا زراعتکارا زیاد توجه شو که همه 4 سال 5 سال سالا بود زیاد مردم ضعیف شده یه چی شده همه کمک شو که ما اقتصاد افغانستان ما مردم در بالا ببرم. 100%. همه کار مردم و برای مردم هرچی کمک کنن و شما این محصولات میشه قیمتش پایین بره. بله قیمتش پایین بره. دنیا نشان بده ما مردم همینطور نفرا دیقانا است که همه زراعت کوپراتیو دیگه علاقه داره که کار کنه. بخیر باشید. سلامت باشید. تشکر. زیاد خوش اومدید. خیر ببینید. با اجازهتان. ایران. وطن آبادو دا وطن آبادو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو خپلې اسلامي مینا وطن آبادو. دوستانو په دې قسمت د نندارتون کې بعض ماشینان دي چې د زراعت او مالدارۍ مربوط کیږي. د دې پاکړه به امر صاحب نو خاطر ولار د دوی نه به بعض معلومات واخلو د من ملتیا او کې موږ سره مال اوسئ. امر صاحب خوب هستی؟ تشکر. خیر باشید. خوش باشید. شکر الحمدلله. شما خوب هستید؟ بخیر باشی. یک معرفی اگه بعد استاد داشته باشی. محمد فهیم مهندس هستم مأمور خدمات مکانیزه زراعتی ریاست وزارت. بسیار خوب. امر صاحب درباره بعض ماشینا اگه صحبت کنیم یا چی از به چی به درد میخوره معلومات اگه به ما بدین. مثلا این اول از شروع کنیم. این ماشین شالی است که از طرف چین به ما کمک شده. این بر دواقین طور اجاره ما داده میشه. اینا تا فعلا
به خاطر بعضی مشکلات تکنیکی استفاده نشده. بعضی ولایت ها قندوز و بغلان استفاده کردیم، دیگه استفاده نشده. خب بسیار خوب. بله. و این تراکتورها کلا چینایی است. اونا این تراکتور 84 است. اونا این خورده است 131. این هم تریشل برنج است. بله. گندم برنج. بله گندم برنج. بایارم هم تو به دهقانا برای دیاقین ما دو خدمات داریم. یکی خدمات اجاره است که با دیاقین اجاره قرارداد میکنیم 6 ماه و 1 ساله. و یک خدمات ما از طریق تراکتورچی ما که از خود مکانیزه داره بر اساس ما خدمات ارائه میکنیم. یعنی دو نوع خدمات داریم. و ولایت هم همچنان. مرکز و ولایت. بله. دو مکانیزم دفترها داره. در هر ولایت ما مدیریت مکانیزه زراعتی داریم که در تشکیل ریاست زراعت است. خب بسیار خوب. دیاقین ما میتونن با ریاست زراعت درخواست بدن و از طریق او خدمات برشان ارائه میشه. و به فروش هم ماندگی نه خیر ما فروشی نیستن. دوی چی گزینه بله. خیر ببینیم دیر صاحب. بخیر باش. مسئولین صدایت هم میشنوم. کدام پیام اگه داری کامره ما در خدمتت صدایت هم. بخیر باشن. ما پیام خاص نداریم، فقط همین صلح و آرامی و اتحاد اتفاق در بین ملت ما باشه. همین کلان افتخار است. بخیر باش. خوش شد. کامیاب و سربلند باشی. به اجازه تان. بخیر باش. وطن آبادو دا وطن آبادو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو. ګرانو دوستانو دا و د موږ د نن ورځې خپرونه د بادام باغ نندارتونونه چې ما او د ما ګران همکار ارمان جان تاسو ته په انځوریز ډول وښودله. نو امید چې خاصکونه تاسو تمام شوي نو تر بلې خپرونې چې سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په الله سپارم. ښه وخت ښه چارې کامیاب او سوکاله اوسئ. ارمان راواچو ځان. خدای په امان. وطن آبادو